الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ثم نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام أما بعد الدين النصيحة وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عزیزانو دا یو لسم نمبر بیان دے دا دوارو د جہانو د سردار او د صحابہ کرامو د قربانے او په دین باندې د مال او جان او وخت او بخت د قربانولو داغي د مړانه او د ننګیاله بیان. دغه میدان د احد کې شکل د دوارو جہانو په سردار باندې کافرانو حملہ وکړه او په دغه حمله کې بیا د آقا نامدار صلی الله علیه وسلم مخ ته یو صحابي ولاړ دی چې نامه مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ دی. لاس کې جندنی ولدا او د احد میدان منس کې ولاړ دی. شکل شبہ د جناب رسول اللہ علیہ السلام پیشان ده. کافرانو چې دیولید ګمان راغی چې دا جناب رسول الله علیہ السلام دلته د دوارو جهانو په سردار باندې د غشو د تورو باران جوړ شو او الته مصعب بن عمر باندې کافران را جمع شو چې مصعب بن عمر منس کې د صحابه کرامو ولار دیو کافران پہ راضیو د غشو گزارو نہ کئی چداگنی جناب رسول اللہ علیہ السلام یا ویڑے تو دوارو جانو سردار آقا نامدار فخر الانبیاء امام المجتبی صلی اللہ علیہ وسلم داد کافر من کے گیر دے بل طرف تا مصعب بن عمر راگیر شو دلتا دوارو جانو پا سردار باندے حملی دی آلتا پا مصعب بن عمر باندے حملی دی آن تردے چھ دوارو جہانو سردار آقا نامدار میں پا غشو پترو باندے زخمی زخمی دے او مصعب بن عمر باندے مدترو باران لے بل کافر دعوائی چھ دا جناب رسول اللہ دے دمر زور پا مصعب بن عمر روڑو جنڈے لاس کے دا او پخپلوینو کرام دا غشو پہ باران دے دمر زخمی زخمی دے چھ مصعب بن عمر مکے تا گزار شو آوازو کچھ یا اللہ ستاپ دین مزار قربان کو ستاپ نبی مزار قربان کو یا اللہ زدر نہ پخلائے ماں زماقام قبیل پخلا دا یا اللہ توستا محبوب مانا رضا کا دغا وقت مصعب بن عمر سالارا انا للہ و انا الیہ راجعون صحابہ کرام کے آواز پورتش ہو کہ ان محمدن قد مات ایسا
تاسو خبر شئ چې رسول الله وفات شو. دغه اواز سره صحابه کرام په اثر شو چې اے پروردگارا مونږ چې په کوم شمه مینو هغه شمه وفات شو. اے الله نور زندگی دنیا کې ګران ده. ان محمد قد قتل رسول الله شهید شو. په دغه وخت کې مې په محبوب علیہ السلام د کانو او د غټو د تور باران جوړ دے. یو بدبخت په د کانې گزارو کو، بل بدبخت د غش گزارو کو، او بل په د تور گزارو کو. د محبوب علیہ السلام په بدن مبارک دومره زخمونه شو چې وینه لاندې روانه ده. او دغه ټیم جبرائیل امین علیہ السلام تا اللہ حکم کو اے جبرائیل امین زګورم محبوب نغشو او د تورو د کانو باران جوړ دے. اللہ جبرائیل امین العرشان محبوب علیہ السلام ته تسلی ورکا دا ورته آیا چې الله در باندې سلام وی. اللہ استاد مرانے اللہ استاد محنت او پدی باندې د مشقت ټول کارگزاري ګوري. محبوب خپکیګما څومره بدل چې دی وینه توې شوا دا وینه بزم کلنزي. جبرائیل امین می درواز تولو دا وینه ځان لا مکان او عرش ترما دا وینه محبوب علیہ السلام وینا دا محبوب علیہ السلام دا بدن مبارک وینا دا زمکه له بدن رسی دا بزان لا اسمانونو لروړما او ځان سره سنبالو. د دوړو جوړ سردار وینا روانه او دومره په وینو رنگ دی چې محبوب علیہ السلام به او شزمکه له گزار شو. خپل وینو کې رنگ پروت د کافرو د تور گزار ندی. خاخونه مبارک شهیدان شوی دی، مخ مبارک زخمی دی. او بی بی فاطمه زهرا ورتا دلره طرف نظر کوي حیران ولاړه دا سونه جوړ کړل. دعا الله ته ول چې یا پروردگار تو ګوره چې زما په بجان او پاکای نامدار باندې نن د غش زخمی شو پخپلو کوینو کی رنگ دے عظم کے لگزار دے. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی د جنت سردارا د جنت خاتون داروانہ دا او پدوارو جانو سردار باندے ورپرے وطا ورطوئی وابا جانا کافران دیر ظالمان دی ساوت دوحا مخیب رنگ کرو او په مزیدار بدن دنن د غشو گزارو نو زخمون دی. ابا جانا نہ مرہمشتا نہ پٹیشتا نہ مالوشتا نہ پلیسترشتا نہ ڈاکٹرشتا نہ حکیمشتا. او په محمد رسول اللہ میں د زخمونو بیشمار قطارو ندی. فاطمہ رضی اللہ عنہ ورطناستا دا خاتون جنت ناستا دا دا حسنین امور مبارک ناستا دا او پزارو قطار دا اقائی نامدار دا ابجان او دا محبوب علیہ السلام پا خواہ کے جاری. آوازو کو چاہے حضرت علی حیدر قرار راشا نن اغا بجان چھ محمد رسول اللہ دے زما پلار دے زما دا محبت او دا مشقت نڈک او دا محنت نا پا دین قربانی دن کے بجان نن بے اوش پروت دے پا بدن باندے دوینو امبارو ندی او دا گردنو امبارو ندی ڈال کے لگے ہو براوڑا چھ دا بدن مبارک داغونے پاکما زخمونے پاکما ورلزو دا قجوری سوزیدلی ایریٹ کو ورکما نرم پاب جہل باندے تکلیف دے. دبات میں جرح سرا صحابہ کرام جاری اولیاء کرام جاری مکہ آسمان جاری ملائکان جاری اول بن جاری زکچ دوار جہانو سردار اللہ تا دومر گران دے اللہ تا دومر قریب دے چھ رب کریم فرمائے محبوبا کہ دنیا پا ما مین دا نزا پتا مینیم کہ دنیا زما ذکر کئی محبوبا زبستا ذکر کو ما او کہ دنیا ما پخلا کئی خو اے محبوبا ستا اللہ بپروز دا قیامتم تا پخلا کئی زکزان تن من بدن ٹول پا دن قربان کا دغوا جواب فاطمہ
او زندامون ورلوینځي زخمون ورلوینځي حضرت علی ورله پډال کې اوبر اورلې هغه باندې اوبر او فاطمه ورته پټه لګئی خو پزار او قطار ورته جاړي چې پدې کې بی بی عائشہ صدیقہ راغلا आवाज وکړو چې یا رسول الله پلار تاشا پلار مور می درنه قربان شاه نن صاحب بدن مبارک زخمونه دي تور گزارونه دي اے محبوبا صحابه کرامو د پاره دعا کا چې الله ته پخلاشي نن په صحابه کرامو د تور گزارونه او د تورو د خوشو باران جوړ دي دې طرف له یو صحابي خپل بیبي ته وایي زدر نه لارم ما بیگا خوب لیدو چې په خوب کې مې تماما نندارا او تماشا د احد د میدان وکړه اے بیبي نه به تا واخلم نه به پلار مور واخلما نه به خاندان واخلما او نه به خوشحالي د جهان واخلما زما چې په دواړو جانو سردار ځان قربان کما دغه صحابي راغی میدان کې تور په لاس ولاړ دی او د محبوب علیہ السلام طرف ته او قتل چې محبوب منن په خپلو وینو کې رنگ پروت دی د محبوب د پاسه کافران ځان غورځي ابو طلحه ولاړ دی په غشو باندې زخمی دی غشي بدن کې ننوتی دی دغه وخت ابو طلحه دوه لاسونه پورته کړل او دعا کوي چې پروردګارا اے د محمد رسول الله ربا د ابراهیم خلیل الله موسیٰ کلیم اللہ ربا اے دزمک اسمان ربا اے دکل جہان ربا اے پروردگار استاپ محبوب استاپ دین میں سن قربان زبیلا سنو د میدان منس کے ولارے ماں جان سردار مزار ور گزار کم اپنا غش رازی زمان بدن کے دیو لگی او زمان بدن دے دغش نغل بیل شی خوش دا محبوب علیہ السلام میں یو وقت مبارکم آزار نشی دغا وجوان چھ دغا صحابی وردو قتل او پکا پیرانوے حملہ اکھلا از دا پاس سور دے ڈال ورسر دے تورا ورسر دا چاہ ورطوے چہ اللہ بندہ نن پدوارو جانو سردار کا پیران اثر نکئی نو اید اللہ بندہ دا کافر و مظلم ورزا کافران بد شہید کی او دا تنین بد سر جدا کی دغا صحابی ورطوئی مال قربان کر جان میں قربان کر او ما وعد پر خودا ما جنجان پر خودل دعا دا ساز و سامان میں پر خود خوشحالی دے جہان میں پر خودا او ورزم چپ دین او پر رسول اللہ زان قربان کما زبائی چرم واپس نشما دغا غازی او دغا ولید اللہ پاس دا پاس سور دے او پکا پیرانو لکا دازمارو یہ عمل جوڑا کرا تورا ہے پلاس کے وار او چکم کافر سب کے ورنہ نوزی دا کافرو پس ورزی او سرونت گزاری داسی سرون امبار کل چو پس مکہ دا کافرو دا سرونو دے جوڑ کل دا چا لاسونا قربان پہ گئی او دا چا بدنونا دا چا سینک غش مندی او دا چا نے سرون پہ کل او دا آواز کئی چا زبد اللہ او دا اللہ پہ دل باندے زانو قربانو ما دا دوارو جانو سردار مبارک دا چو پر میں چاشا ستا یو صحابی دی او یو مجاہد نن پس دین باندزان قربان یو ڈاڑتا میں محبوب علیہ السلام را روان شو پا مردگانو او شہیدانو قدم آئی پا مزم را روان دے بیل بیل صحابی او شہید دا دین پا وجبان دے دا جنت زیر ورکئی دا مغفرت زیر ورکئی او دا اللہ دا طرف نا دا دیدار او دا لقاف اللہ ورت زیر ورکئی چی مبارک او دا اللہ دیدار مبارک شاہ رسول اللہ علیہ السلام تجوی چاہے محبوب علیہ السلام راج
شاہ ننستا صحابہ کرام دو یا شہیدان پرات دی دو یا سرون پرات دی دو یا لاسون پرات دی محبوب علیہ السلام میں چھو قتل ویراز صحابہ کرامو شہیدان ہم سنبھال کر خوش دے طرف تے قتل یو جنازہ پراترا داسمان پرشتے تے چار چا پیر دی اور جبریل امین علیہ السلام میں منز کے ولار رہے ورتے وے جبریل امین دا سنگ کرش مدا دا اسمان ملکان راغلی دی ننستا لاز کے دا جنت لوٹنا دا جنت عبدی او اے جبریل امین دا سی ولار چی یو غاسل چالا غسل ورکی یو ملیل چی سنگ غاسل غسل ورکی دا غسل ولار ورتے وے دا اللہ محبوبا دلتا یو صحابی دی پتہ زان قربان کا آغاق پلواد پریخ دے آغاق پلکور پریخ دا اے محبوب پتہ زان قربان کا شہید دے ننداغ دیدار لا او یادر پرشتے راگ لے داغ استقبال لا حران رضان سرا د جنت عطر روڑل د جنت سیرے روڑے د جنت خوشحالے روڑے او ننداغ جنازے فرشتگان حاضر شوی دی محبوب علیہ السلام تا جبریل امین وی اللہ وی چتور لپخپلا غسل وارکا تدور جان سلام اوہر بیچ صحابہ راش ہے نند یو صحابی وادو اغوادم پریخودو او مونگ دے طرف درائلو زوچ دا جلے بیب دواد انتظام کو چھ داغت سنگا چل بشوی داغواد الورزو دعائیو کلا او محبوب علیہ السلام را روانی گی چھ یو صحابی پا منڈ منڈ راغی ورتے وے یا رسول اللہ تچھ دا چواد لرازی غد احد میدان کے وادو کرلو چکوڑینو سردار راغی او صحابی ورطا اویل دلاس مبارک نے انیو او دا جلابی رضی اللہ ہو دا پاس خواہ کے ادرولو رسول اللہ علیہ السلام فرمائے چاہے جلابی بال ساخوادو واد دے پریخودا او نند دا اللہ پا دل باندزان قربان کرو یو طرف تا یو بی بی مند مند روانا دا او آواز کئی یا محمد آہا محمد آہا چاورتا ویوا بی بی سرگی کلاو کا نند خاون وفات دے وی پخاون میں پروانشتا زب محمد رسول اللہ مہنے اغسر میں میندا دا اللہ پا محبوبان دزار قربانو ما دخاون میں خیر دے خو خبرم چا رسول اللہ علیہ السلام وفات سے دے زب رسول اللہ علیہ السلام گورما علا بہت رے گما یا بزان پجا جڑا وجنما یا بپدستر محمد رسول اللہ گورما ورتے وے بی خاون دے وفات شو شہید شو وے پخاون میں پروانشتا بل ڈڈن ورلا آواز راگے وہ بی رور دے وفات شوے دے او پخپلوینو کے خروب شہید پروت دے وے انا للہ و انا الیہ راجعون پرور میں پروانشتا دے خوچ رسول اللہ علیہ السلام وے نما دزرت صلیب میں اوشی اب آورت چاوازو کو چھ بچے دے قربان وے دا بچی پروا میں منشتا دے خدا راتو ہے چھ محمد رسول اللہ نن پا خود میدان دا کافر منس کے گیرو دا ترو باران او غشو باران کے گیرو راتو ہے چھ رسول اللہ علیہ السلام سنگا دے چاورتو میں دغا ددوار جانو سردار دے چھ مبارک بدل یہ زخمی شوے دے الحمدللہ بچ دے او دا کونین سردار پو کے پرے وے یا رسول اللہ خاون میں شہید شو پروانشتا دے روح میں شہید شو پروانشتا پلار میں شہید شو پروانشتا زوی میں شہید شو پروانشتا اے محبوبہ خوشت میں جوندے و حیات لدے نو دزر ارمان میں پورا شو اللہ محبوبہ اس دین بعد چت میں جوندے و روح لدے کد دنیا سمر غمون ودا لگ دے و کم دی اے محبوبہ توستا اللہ برانا پخلاشی زد پخلے ماں خو اللہ توستا محبوب رانا رضا کا ددوار جانو سرار حقن سوری بی بیتا زی
زیر پا جنت ورکی پا تحمل پا وجہ بشارت ورکی دا طہارت ورکی دا دیدار و جنت و نعمت ورکی او محبوب علیہ السلام میں فرمائل کہ اے اللہ دا دے صحابہ پخلے ما تم تے نہ پخلا شاہ دغه وخت دوارو جانو سردار او فرمائل کہ جلابیبا وعدد مبارک شاہ ستادو وعدو ننن رضا جنجانو بجنج تیار کری او تدل تبخپلو منو کی خڑو پروتے التد مالک ابن وحب لور ناستدا د جنجانو جنکو پمنس کے دائی راغللا ورل سر جوڑی دائی راغللا دغناوے جوڑی او پدے وقت کے انتظار د جنج دے چہ د جلابیب د جنج ملگری بدل ترا روان ہے جلابیب چرا روان دا آوازو کچراغ دا غم دا پاس غم زما جوڑ دا وعد نشو ماتم زما دا دوارو جانو سردار خمال وعد تیار کا او زور زما چه دا احد پا میدان کے زان قربان کما دا جلے مورم لار تا گوری چه دا جلے بیب جنجان برازی جنہیں دا وعد ناویم پا انتظار دا جنکے دا وعد پا انتظار چه اس با دا جلے بیب جنجان رازی او دا خپلی بی بی ڈولے بوڑی مگر جلابیب نے خبر ندی چه دا احد پا میدان کے پوینو رنگا سور لزغشی پا بدن کے ننوتی دی او سو بشمار دا ترو گزارو ندی اگا دا احد میدان کے دا جنت دا حر سروا دا اکرائے دا نبی کریم فرمائے چه جنازے اچھت کے اللہ پہ سلام وئی زمک آسمان پہ سلام وئی جبرائیل امین پہ سلام وئی ملائک پہ سلام وئی اے جلابی بدا سے وعد دیوشو چپا مقدس مکی بدا سے وعد دو بلچانوی دو جلابی دو پالنگ پزیبان دو پالنگ گوتا رواشو دو وعد ناوی کنڈ پاتے دا دو وعد دناوی دغا انتظارو چلن بجنجان رائشی دو جنے دا مورم دا انتظار دے چھ اس بجنجان رائشی پا دغا وقت کی چازیر او خبر روڑو چھ سوداگرہ لور دے سنبھال کا نند جلابی وعد جنت حروس رکھی گی دغا وقی بی بی تووے شہد سوداگر بی بی نور دے سنبھال کا اگا دواد جوڑا تنبی حضر کا دواد دناوی تو جوڑو بڑا رسیت نہ لڑکا ستازم نند احد پا میدان کے خور و تسپارے لیشی اور رسول اللہ علیہ السلام جنازے پس روان چیا ورطوی چیا رسول اللہ جلابی خسنگل زوانو خودلتا دا جنازہ دوم رس پکخکاری لکچ جلابی دا جنازے پکٹ کے نوی ورطوی صحابو نند جلابی دا جنازے دا کٹ بازوگان فرشتونی ولیدی ملکونی ولیدی اے صحابو نند جبریل امین سرد فرشتو دا حضرت جلابیبو پشاند شہید جنازے پس روان دی ورطوی یا رسول اللہ دومرا علم نخکاری اسمان کے نورم نخکاری وینم دا اسمان پرشتے رکوشوی دی جنازے لا دا اگے پا وجد آسمانا نور لگوندی تتے پزمکد قدم دے خوزہم نشتا نند جلبیب جنازے لا او یا ذر پرشتے رائے پمزہ مزے کٹی اوڑو او دلات پخوا کی خو دے جلابیب ورسا راغلو پا جلابیب دو پاس پرے وطلا ورطوے جلابیبا دے نکری دو پزے باندے دے ننخبل بی بلا پلا سنو باندے وینو لگولا دو بی بی دو ڈولے دا بی بی دو جلد تیرولو پزے دے جنت خوخ کا اے جلابیبا دا دو واد پالنگ دے چال پرے خو التا دا جلے